دا چې او بچیا یو خبره مې کوله څه وایه څه خبره ده ما وې د لوی اختر زبرګې ورځې را روانې دي خو دا مې اورېدلي د علماونه چې د چا د یو بر سره نه لګي او په منځ کې ناروغوالی نو د هغوی قرباني نه قبلېږي او د اختر زبرګه ورځ خو را روانه ده دا جي ما وې چې د ګل طلب خان سره ستا د دښمنۍ 8 کاله وشو تقریبا او پوره 8 کاله وشو د دښمنۍ ته مې پلار یو هغه مې تره دی زه وایم دا جي چې زه دا روغه وکم ځکه چې دې روغې لا اون لا هېڅوک رانهلو دا ټیک ده چې غلطي تا ته معلومه ده چې غلطي د چا نه شوې ده او بچیا غلطي زما نه شوې وه هم په غلطفهمۍ کې شوې وه زما نه چې د هغه زوی زما نه ولګېد خو بچی زه هره ورځ انتظار کوم چې په دې کلي په دې محله کې دومره څوک نشته چې زموږ دا روغه راولي زه هم پخپله ډېر غټ دردېږم 8 کاله وشو چې د خپل ورور سره ما سترګې نه دي میلاو کړي هره ورځ یېرېږم چې اوس مرم خو په دې مې څه کار نشته خو ورور مې دی وینه مې ده ډېر خفه یم دا جي ته راته دوا وکړه ما داسې سوچ کړی دی چې انشاءالله دا روغه به خامخا کېږي خو دا زه تا ته نه وایم دا زه خپل تره ګل طلب خان چاته به وایم کوشش کوم چې د هغه کور ته په سچل باندې ورشم او هغه ته د دې روغې خبره وکړم الله پاک مې دې مل شي بس بچیا ما ته هېڅ پته نشته چې ته به څه فیصله کې خو دا مې ضرور ارمان دی چې زما او د ګل طلب خان روغه وشي بس او دا جي په ټولو خبرو باندې پوه یم بس الله پاک ته رحم وکړي د خیر سوال وکړو بس دا جي دعا راته وکړه زه ورځم بس بچیا الله پاک ته مل شه دا خو به ډېر لوی کار وشي چې زما او د ګل طلب خان روغه وشي شیرازه ته څنګه دلته رالې تا ته پته نشته چې ستا پلار خو زه په سرغور کې ودرولی یم چاچا ستا خواله رالم څنګه چې د خپل پلار زوی یم دغه شان ستا هم بچنګې یم ما ته ستا درد او ستا خفګان د نږدې نه معلوم دی شیرازه تا ته دا پته شته چې ستا د پلار د وجې زما په زړه کې کم اور بل دی 8 کال دی چې زما د زوی هغه سلګۍ زما نه نه هېرېږي زما د زوی هغه وینه بهېدل هغه وینه ما په خوب کې هېروي زما زوی اوس هم ما ته مخې مخې ته کېږي او چاچا ته په یو داسې اور کې ولاړې چې نه خو هغه اور سړېږي او نه هغه اور مړ کېږي شیرازه ته څه خبرې له راغلی چاچا زه نن یو فیصلې له راغلی یم او زه امید لرم چې دا فیصله به ستا خوښه شي چاچا زه اول تا ته دواړه لاس جوړه کوم چې زما د پلان نه کومه غلطي شوې هغه د الله د رضا دپاره معاف کړه بلکل چاچا ډېر زیاتې شوې ستا سره خو چاچا مونږ له بل څوک نه راځي دې روغ ولا خلک صرف تماشه کوي خلک صرف تا ته شیطاني کوي او زما پلار ته شیطانیانې کوي او موږ د یو بل نه نور هم لرې کوي او دا دښمني زموږ کشرانو ته منتقل کوي خو چاچا تا ته پته ده چې په ما باندې خپل پلار لوی تعلیم وکړو ما MBBS وکړو زه به بله ورځ ډاکټر شم خو چاچا ما یو فیصله وکړه ستا زوی امجد مړ دی ستا ټوله دنیا تعالی ترغه ده زه هم د خپل پلار نازولی یم زما د پلار هم ارمانونه دي زما هم ارمانونه دي خو چاچا ستا مطلب څه دی ته خپله خبره کولا وکړه ما ته زه د خپل پلار او ستاسو د روغې دپاره دا قرباني کوم چې زه خپل ځان ګاڼه کوم ستاسو دپاره او چاچا ته ما مړ کړه ته ما ووژنه ته ما جیل ته ولېږه ته هم زما د وینه توی کړه ستا امجد به تا ته زما په شکل کې میلاو شي خو دا به وشي چې زما په سر باندې به زما د پلار او ستا روغه وشي څه چې ما سره څه کې ما له به خپله بدله الله پاک په جان کې راکړي د دې روغ دپاره زما تن من دن
ټول حاضر دی چاچا خو ته زما پلار روغ شئ خو ته زما پلار روغ شئ بس نه 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 نشي راځه بچیا نشي راځه بچیا تا زما من ضمیر را ژوندی کو نه 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 څنګه امجد زما د زړه ټوکړه وه دغه شان ته هم زما د زړه ټوکړه ته زما وراره نه ته زما بچی ته د دې قام یو خدمت کوونکی ډاکټر یې ته د دې قام خدمت کې نه زه د خپل بچي بدل ستا نه اخلم ما د سر نه مړ کړئ خو چې ته او ستا ورور روغ شئ دا خاندان روغ شي زه هم دا فیصله کوم چې ته دومره راغلی او دومره قرباني کې زه هم انسان یم ما کې هم زړه دی زه د الله پاک نه یېرېږم بس بچیا چې څنګه ستا خوښه یې که نه هغه شان فیصله وکړه هغه شان فیصله وکړه زما امجد زوی نه زما ته زوی زما زوی شیرازه زما ډېر درد یې درې دی خو ستا خبرو ته نه ټینګې نه یم بس پلار ته دې ووایه کاغه راځي او که زه ځم بس نن نه زموږ روغه ده زه به خپلو خپلوانو له جواب ورکړم بس زموږ روغه ده بس زموږ روغه ده چاچا الله پاک دې ستا سره ښه وکړي ستا درد زه نشم کمزور کولی خو چاچا الله دې تا له صبر درکړي ستاسو دواړو روغه د انسانیت روغه ده د ټول قام روغه ده چاچا زه خپل پلار به دلته راولم تاسو دواړه به یو ځای کېږئ ټول عمر له به یو ځای یې چاچا تا په ما احسان وکړو زه د خپل پلار وروستو او ستا وړاندې زوی یم زه ستا بچی یم ته زما چاچا نه یې ته زما داجي ته زما پلار یې ته زما داجي ګل طلب خانه زه ډېر جرمدار یم زه ډېره معافي غواړم ستا نه رورې ما ډېر غټ ګناه کړی دی او رورې غلطیانې خامخا کېږي ستا د زړه ټوکړه ما ستا نه جدا کړې ده خو دا زما ډېره غټه غلطفهمي وه رورې زه ستا په خپو پرېوځم زه ستا نه ډېره معافي غواړم ته ما معاف کړه بس ما د الله پاک د رضا دپاره معاف کړی او د چا چې د شیراز په شان بچي هغه چرته هم بدرنګه کېږي نه امجد نه صحیح شیراز زما بچی دی دا ده چې بیا به خیال کوو پردی خلک د چا نه خپلېږي بس رورې یو بل مه معاف کړو د الله د رضا دپاره معاف کړی مې بس ته نور ژوند په خوشحالۍ او په رولۍ باندې تېرو د دښمنو نه هېڅ نه جوړېږي بس دی وروره تا ترغاړې وځه ترغاړې وځه وړې زما خوږ وروړې یا الله ستا ډېر شکر دی یا الله ستا ډېر شکر دی ډېر شکر دی خوږو مینهوالو دا دښمنۍ دا تربګنۍ دا نفرتونه د زړه او ذهن نه وباسئ راځئ چې دا اخترونه د خوشحالۍ یو بل لپاره ومنځو په یو بل باندې د مینې محبت زیری وکړو د امن دپاره خوشحالۍ دپاره ورورولۍ دپاره د لوی الله په امان